د افغانستان مشهور تلویزیونی سیرې مسکان نیازی د هیواد څخه د عصمت قانع مشهور خبریال، شاعر او لیکوال تګ ته غبرګون ښودلی دی. د هیواد دې نامتو لیکوال چې خپل مخالفین او موافقین دواړه لري، څو ورځې وړاندې وویل چې دی د امنیتي ستونزو او ګواښونو له ویرې د هیواد څخه خپله کډه باروي. د قانع دې کار ته ځینو کسانو منفي او ځینو مثبت غبرګون وښود. ځینو خلکو قانع یو ډارن شخص وباله او ویل چې کله د وطن حالت خراب شو نو هیواد یې همداسې پرېښود او خپلې پښې یې سپکې کړې. خو ځینو کسانو بیا قانع حق په جانبه وباله. له دې کسانو څخه یو یې هم مسکان نیازی ده. مسکان نیازی هغه کسان ناسم بللي دي چې عصمت قانع ملامتوي. دا وایي چې څوک څه پوهیږي چې په قانع به څه تېرېدل. هیڅوک هم تر هغه د بل په درد نه پوهیږي چې خپله درد تجربه نه کړي. مسکان نیازی ویلي چې هغه کسان چې قانع په دې ملامتوي چې د خپل ځان او ژوند لپاره د هیواد څخه ځي نو دوی به هم ورشي او خبر بشي. په ټوله کې مسکان نیازی د عصمت قانع ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې د ځان ژغورنې په پار تللی. هغه کسان چې قانع ملامت بولي هغه وخت په حقیقت پوهیدی شي چې د دوی په سر دا ډول پیښې ورسي.